د افغان کډوالو په کډو بار لارې یو په بل پسې د تورخم دروازې ته راځي. ګڼ شمېر یې له تیرو 3 ورځو راهیسې راغلي دي. د راپورونو له مخې افغانستان ته د تلونکو کډوالو شمېر نن څو برابره زیات شوی و. ځینې تازه پاکستان ته تللي خو اکثر یې کلونه هلته تیر کړي دي. دغه کډوال اوس له نامعلوم برخلیک سره مخ دي. د افغان کډوالو د وتلو مهلت په پاکستان کې پای ته رسیدلی او ټاکل شوي چې له پنجشنبې ورځې له پاکستانه د کډوالو ایستلو بهیر پیل شي. هره ورځ جوپې کډوال تورخم او د کندهار سپین بولدک دروازو ته رسیږي. نږدې 4.5 میلیونه افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي چې د ملګرو ملتونو په وینا 1,400,000 د استوګنې قانوني اسناد نه لري او پاکستان ورته ویلي چې دغه هیواد باید پرېږدي. اوس چې دغه کډوال جوپې راستنیږي، افغانستان کې شته اقتصادي ستونزې او د سرپناه نشتون د دغو کډوالو پر وړاندې له لویو ستونزو شمیرل کیږي. که څه هم د طالبانو حکومت ویلي چې د کډوالو لپاره به موقت کمپونه جوړ کړي او د دوی لومړنیو اړتیاو ته د رسیدنې په موخه یې 2 میلیارډ افغانۍ هم ځانګړي کړي، خو راستنېدونکي کډوال له خپل نامعلوم راتلونکي اندېښمن دي.